د ثنا یوسف قاتل عمر حیات چې نن دا جرم قبول کو چې ثنا یوسف ما اشتري د خو په ست طریقه باندې میشتل لولي میشتل مکمل ډیټیل د سره په دې ویډیو کې شریک کوم نه بیان راغی ځکه چې هغه جیل شوی دی خو د جیل نه وس نه بیان نه ملګرو عمر حیات وای کنه چې ما د فیصل آباد نه چې دی نو سوشل میډیا په ترو باندې چې دی نو د ثنا یوسف سره خبري وکړلې ما ته ویل چې تاسو سره ملاويږم نو ثنا یوسف ما ته ویل چې راشه زه بس تاسو سره ملاو شم وای چې دی نو د فیصل آباد نه چې دی نو اسلام آباد تر علم په اسلام آباد کې پرند باندې کیمرا ونی ولا او ګفټونه می اغسته او منګه ګفټونه می اغستو چې زه بس ثنا یوسف سره ملاويږم وایي چې کله اسلام آباد تر ورسېدم او ما پرند باندې کیمرا ونیول نو ما چې دنو د سوشل میډیا په ترو باندې بیا د ثنا یوسف سره خبري وشولې چې د اسلام آباد تر راغلی ما زه تاسو سره په کم ځای کې ملاو شم او کله سم ملاو شم نو ثنا یوسف ماته انکار وکړو چې ته واپس لاړ شې زه تاسو سره وسته شم ملاوي دي زما ضروری کار دی نو داغه نه پس چې نو زه واپس چې نو فیصل آباد ته لاړم چې کله فیصل آباد ته واپس لاړم نو سورې پس چې نو بیا ما په سوشل میډیا په ترو باندې بیا د دې سره خبري وشولې 2 جون وایي چې دنو وای ماته دی ویل چې راشه اسلام آباد ته زه سم ملاويږم چې کله زه اسلام آباد ته رالم کنه او ما دې ته ویل چې تاسو سره ملاويږم نو دې دوباره انکار وکړو چې زه تاسو سره وس نشم ملاويدل نو په دغه ټیم کې مال غوسه رااله او ما ګپټونه واغستل او دا چې په کم ځای کې اوسېدن وای هغه ځای ته زلاړم او چې کله زلاړم کنه او په دې چې کله لاړم دې ته مې ور وټکاو خو دې ور نه کولا ولا چې کله ور کولاو کو او دغه نه پس چې نو خبري واړلې او دغه نه پس چې نو مال غوسه راغلی وځکه چې زه ډیر زیات غوسه کړم ما زیر اسلام آباد تر وکړم او بیا ویل چې تاسو سره نشم ملاويدل نه پس چې نو ما ته مانچرا واغستل او په ثنا یوسف باندې مې 2 ډزې وکړل او دا مې ختم کړل او دې سره چې کوم موبایل نو هغه چې نو هغه مې تیر واغست او سیده لاړم فیصل آباد ته واپس کیږي او بدا جنې چې نو د 45 منټ پورې پرتا و او دغه نه پس چې د گاونډیان رالل ثنا یوسف چې دا نو د هسپتال ته ورسول وای چې کله فیصل آباد تر عالم کنه وای سی سی ټي وي کیمرې چې زما تصویران غستي و دغه فیصل آباد نه پس چې نو زه په فیصل آباد کې گرفتار شوم او بیا اسلام آباد ته راوړم وای دا جرم ما کړی دی کنه تاسو ډیر زر واورئ کنه چې د ثنا یوسف قاتل ته عمر حیات چې دنو ټول عمر سزا واورولې شو او دې به زر پته ولګي سورې پس پته تاسو پته ولګي ځکه چې دا جرم چې دنو ثنا یوسف چې دنو دا عمر حیات اشتلی دا او د خپل دا ویلو په خپل ویل چې ما دا جرم کړی دی ملګرو په دې باره کې تاسو وایي چې آیا عمر حیات دا ښه کار کړی دی او که بد کار کړی دی په کمنټ سیکشن کې تاسو اوس وایي ځکه چې ثنا یوسف او د عمر حیات چې کومه واقعه و هغه اخرنۍ ویډیو ده دې باره کې تاسو څه وایي